دا په مزار شریف ښار کې ملي او نړیوال ګډ نندارتون دی چې د افغانستان او ازبکستان د تولیداتو د نندارې په موخه د بلخ د سیمهییزو چارواکو په مزار شریف کې د ازبکستان هیواد د سرقنصل په شتون کې پرانیستل شو. د نندارتون د تنظیمونکو په وینا د نندارتون 250 غرفې لري او 3 ورځې به دوام وکړي. در مجموع 250 تا غرفه ما اینجا ترتیب دادیم که 250 تا غرفه که انشالله اگر ما بتانیم دیگه سالم که میتونیم نمایشگاه بگیریم شاید با پیمانه بزرگتر در ابعاد بزرگتری بتانیم نمایشگاه خود دایر کنیم. د محترم مقام د ولایت او د وثاق صنایع او معادن محترم مسؤلینو سره په هماهنګي په دې کوشش کوي چې ډیر ژر په بلخ ولایت کې یو دایمي نندارتون لپاره ځای برابر کړو. حکومت فعلی راه رسیدن به اقتصاد خودکفایی برای ما کاملا هموار ساخته. از زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری در افغانستان کاملا راحت خواهند ساخت. از جمله امنیت مسائل تجارتی که اصلا از وظایف اساسی نظام است که واقعا اونا درستاً تطبیق بکنند. د بلخ ولایت مرستیال والی د نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د کورنیو تولیداتو په ملاتړ د ټینګار ترڅنګ ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت د ملي سوداګرو او د کورنیو تولیداتو د هر اړخیزه ملاتړ په برخه کې جدي هوډ لري. اطمینان میدیم که امارات اسلامی با تمام قواتش با تمام توانایش در حمایت شما صنعتکاران گام برمی‌دارد او از هیچ تلاش از هیچ نوع تلاش دریغ نمی کند به کنار شما در پهلوی شما هستند. له بلې خوا په مزار شریف ښار کې د ازبکستان سرقنصل وایي چې په دې نندارتون کې له 130 څخه زیات ازبکستاني شرکتونه هم ګډون لري چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا ښودنه کوي. امروز در این نمایشگاه تقریبا 130 شرکت جمهوری ازبکستان با تقریبا 1000 نمود محصولات خود شرکت می‌ورزد. در سال جاری 3 خانه تجارتی در افغانستان در شهرهای کابل و مزار شریف افتتاح گردید. د یادونې وړ ده چې له ټول ټال 250 غرفو څخه شاوخوا 80 غرفې د ازبکستاني شرکتونو تولیداتو ته او پاتې نورې د افغانستان کورنیو تولیداتو ته ځانګړې شوي دي.